बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू په نامه د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. ښه راځو خپل درس ته. زموږ درس کوم ځای کې ولکه په ایکسل کې وکنه. دلته زه وهم ایکسل باندې کلیک کوم. ښه باندې مې کله کلیک کړ نو راځو په دې درس کې چې موږ کوم لیکچر ویلی و ختم شوی په خیر. نو انشاءالله نوی لیکچر وایو. په فایل ټایپ کې بعض شیان مونږ نه پاتې وي انشاءالله چې هغه په دې لیکچر کې مکمل کمپلیټ وایو. نو راځو سیف هم مونږ ویلو، سیف اس هم ویلو، اوپن، نیو، انفو، مکمل دا شیونه مونږ ویلو. نن راځو پرنټ ته. فرضي مثال زه یو داسې یو خط لیکم. فرضي مثال هم داسې یو خط ما ولیکلو او زه راځم غواړم چې دا څه کړم پرنټ کړم. صحیح ده. نو د پرنټ د راوستلو یوه طریقه دا ده ته فایل ته راځي او په فایل کې به راځي پرنټ ته به راځي دا به اوپن کېږي. بله طریقه یې دا ده چې ته څنګه چلو کا کنټرول پی ووهه نو تا ته به پرنټ شي کېږي راشي. دا هم لنډه طریقه ده کنټرول شي پی. او بله لنډه طریقه چې ده یو لنډه طریقه چې ده که نه کنټرول پی هم ته دا راوستی شي که نه. او بله طریقې هم شته کنټرول F2 بیا بله طریقه ده کنټرول F2. دا به ته زه ولیکم دلته زه لیکم چې شارټکټ دا به ته ولیکم چې شارټکټ فار څه شی پرنټ. موږ سره څه دی شارټکټ فار پرنټ موږ سره چې دی که نه موږ سره چې دی کنټرول پلس پی یو طریقه. بله طریقې څه ده دا هم لږ کړو کنټرول پلس F2 دا هم لږه طریقه ده. دواړو باندې ته کنټرول ته پرنټ راوستی شي. زه راځم فایل ته او راځم پرنټ ته. پرنټ باندې کلیک کوم. کله چې پرنټ باندې کلیک کړې تا ته به داسې اپشن راشي. اوله خبره دا ده وایي ته د دې کاپي نه دا پرنټ چې راغلی دې نه ته څو دانې کاپیانې اخیستل غواړې او ته غواړې دې نه یو دانه کاپي وباسې دې ته کلیک کړه یو دانه کاپي چې اخیستل غواړې دا دې غواړې یو دانه کاپي. پرنټ باندې کلیک کړه دا به تا ته یو دانه ورکړه پرنټ شي. ته وایې نه یو دانه نه دې نه زه دوه دانې کاپیانې وباسل غواړم دې باندې کلیک کړه دوه دانې به دې پرنټ شي. ته وایې نه زه درې دانې وباسل غواړم دې باندې کلیک کړه پرنټ باندې کلیک کړه دې باندې دې نه به درې دانې پرنټ شي. څنګه چل کوو راځو که مثال یو کاپي اخیستل غواړي دوه دانې کاپیانې وباسې درې. دا څه وخت یې پکارېږي ښه دغه وخت یې پکارېږي که خیال یې کړي کله چې تاسو وغواړئ یو کله چې تاسو تذکیرې ته د خاص کر دغه اخلئ سنیمې کې سیم کارت اخلئ که نه نو تا ته هغه باندې کس تا ته هغه ویټر وایي ته ورشه او دې نه تقریبا یو درې څلور دانې دا دغه وایي سوري هغه رهنما څه کوي انسټرکټر چې کوم یا تا ته وایي ورشه دې نه درې څلور دانې کاپیانې وباسه که نه. ته چې دغه سړي ته وایي ما ته کاکا تذکیرې نه ماله درې څلور دانې کاپیانې وباسه نو هغه څه کوي یو کاپي دوه کاپي څو دانې څلور دانې کاپیانې تصور کړي څلور دانې کړي دي. که تذکیره د سکین کړي خو بیا د دې نه کېږي که تذکیره د سکین کړي او که تذکیره د سکین کړي نه وي بیا به څنګه چل کې بیا به بیا دغه چې کوم دی که نه پرنټر هغه تیارې جوړ کې څنګه ورکړي بټن مې ډایرکټ هغه بیا وباسي هغه پرنټر ته جوړ شوی. صحیح ده. دا خو د ورکو دپاره دی. دلته لیکلي پرنټر دلته د پرنټر سلیکشن کېږي چې کوم پرنټر ته سلیکټ کړي کوم پرنټر چې هغه هلته ستا پرنټر نوم به وګوري چې هر پرنټر به دې به کلیک کړي اټوماټیکلی به څه شي سره کانیکټ شي. دا کار موږ د ډسپلیس نه هم کولی شو او دغه کار چې موږ د کنټرول پینل نه هم کولی شو. خبر لازم سیټینګ دی. سیټینګ ډېر مختصر نه خو ما تاسو ټول الریډي کړي دي که نه. ورې پرنټ اکټیو شیټ. اکټیو شیټ معنی دا معنی چې بهرحاله ته په کوم ځای کې یې په کوم شیټ کې ولاړې په اکثر کې خو په زرهاو شیټونه دي په کوم شیټ کې چې ته ولاړې او په دې باندې کلیک کړي نو تا له به هغه څه شي شیټ به تا له پرنټ شي. پرنټ انټر ورک بک دا ټول ورک بک ته له څه کومه پرنټ کوه او پرنټ سلیکشن کوم چې ته سلیکټ کړي او هغه به دله څه کومه پرنټ کوه. سلیکشن داسې کېږي ښه که ته دلته راشي که نه او دلته راشي دې ته راشي سلیکټ ایریا بس ایریا ورته سلیکټ کړي دا دې سلیکټ کړه که نه دلته ورته راشه سلیکټ ایریا تا له اوس همدا پرنټ کېږي نور صاحب ورته نه پرنټ کېږي دا وګوره پام دې ورته نو دغه اپشن یې دې دپاره ورکړی دا ټول بیا تاسو ته زه کوم دې لا وخت نه دی راغلی ته ویل کېږي پرنټ سلیکشن دا ټول بیا تاسو ته کوم و دې لا وخت نه دی راغلی چې وخت نه دی راغلی زه یې نه کوم. صحیح ده که نه. بل څه شی دی دا خو پېژنې دا خو عادي خبره ده کولیټډ او انکولیټډ معنا یو دوه انکولیټ او کولیټ د عادي خبره ده مې تاسو ته تیاره کړې. بل پورټریټ لینډسکیپ
اوږدوالي باندې او دا اوږدوالي باندې او دا په څه باندې پلنوالي باندې پورټریټ او لینډسکیپ دا خو دې خبره ده. بل لازم لیټر ته د لیټر خپلې مختلفې اندازې دي چې په افغانستان کې موږ کوم استعمالوو F4 استعمالوو. نارمل دا خو مې تاسو څه کړي که نه مرجن ولکه دې ته ګوره ښه دې ته ګوره که نیرو کوم ګورې نیرو شو که دا دې څومره تنګ شو او که زه دا کومه ګوره ښه که زه وایټ کوم پراخه به شي پام دی ورته صحیح دی پام دی دا دې دپاره استعمالېږي. ښه دې کې بل داسې خبره نشته دی ما داسې لیکلي دي وایي فټ شیټ on one page دا یو شیټ په یو ورکتله دا کومه دا کوم ځای پر ځای کومه fit all columns on one sheet دا ټول کالم دله په یو ورکه باندې ځای په ځای کوم او fit all rows on one sheet one page او کله ټول روګان راوخم دا په یو ورکه باندې شي کوم ځای په ځای کوم خاص کر چې مونږ کله حاضري جوړو نو مونږ دې نه کټاخو. خبر شیر د خو دې خبرې دي شیر خلک یو څوک انورټ کول انټرنیټ په واسطه باندې کیږي ایمیل دا تاسو ټول ویلي په ورډ پروګرام کې ایکسپورټ کې ما خبرې دې ته چینج کول څه شو بل کلوز کول دې نه هم کلوز کیږي کو دې نه کلوز کې دې نه هم کلوز کیږي او کو دې نه کلوز کې بل دې نه هم کلوز کیږي پام دی ورته کوم دې کلوز کې کلوز کول شي. بل لازم اکاونټ ته کو سره اکاونټ ساين اپ کې دې نه ته ساين اپ کول شي او دا اپشن دي په دې کې مسعود اپشن تاسو ته ویلي پام دی پاول ورځ باندې او نور اپشن ورته ان شاء الله رو پرو وایو نو دې سره تاسو فایل ټایپ ختم شو او ان شاء الله چې کوم ټایپ شروع شو هوم ټایپ به سره سبانه شروع کوو. والسلام.